هر ویروس د تکثیر یا خپرېدا لپاره یو بدن ته اړتیا لري. داسې یو کوربه ته چې ده ته ښه راغلاست ووایي. ویروس که پر وراو دیوال پاتې شي او لاس ورنه وړل شي له منځه ځي. هر بدکار او کردار یو بدن ته اړتیا لري چې ځای ورکړي. دروغ که د ځمکې پر مخ ولویږي او څوک یې راپورته نه کړي مري. خو دروغ چې په خولو کې ځای ونیسي ډېرېږي. دروغ په ویلو ژوندي کېږي او ځان جوړوي او بیا نورو ته سرایت کوي او له یوې خولې بلې ته ځي. کرکه که پر ځمکه ولویږي خپله مري، خو کله دې چې راواخیسته او په زړه کې دې ځای ورکړ له تا تغذیه کوي څو ستره شي. د کرکې ژوند به ستا د مرګ لامل شي. وجود به دې د کرکې کوربه شي. کرکه تا خوري څو ژوندی پاتې شي. ته هره ورځ متنفر کېږي او دا لړۍ تر هغه دوام کوي چې ستا روح درنه واخلي. کرکه باید تا ووژني څو هغه ژوندی پاتې شي. حسادت، کینه، غوسه، د نورو سپکه غوښتل او دسیسه جوړول هم همداسې دي. ټول ستا بدن خوري او ته به یې کوربه یې. بدګڼې داسې یو جسم غواړي چې د دوی خوراک شي. داسې یو وجود غواړي چې دوی پرې سپرې شي. دوی د تن، روح، زړه او ځان خوري. وروسته د ښایي آن جنازه هم وخوري. که دې وضعیت ښه نه و ښایي ناروغ به یې. وجود ته دې، روح ته دې، روان او زړه ته دې وګوره چې کومې بدګڼې پکې ځای نیولی. وګوره د کوم ناسم کردار کوربه یې. ښېګڼې جنت ته تګ او د دوزخ له اوره ځان ساتل نه دي. د ثواب او عذاب خبره هم نه ده. شریعت او طریقت هم نه ده. ښهوالی او ښهتوب عقلانیت دی او همدا سلامتي ده. ښهتوب دا دی چې په بدن کې د بدګڼو د رشد یا تکثر مخه ونیسي. ښهوالی دا دی چې بدن دې د بدګڼو کوربه نه شي. ستا روغتیا هغه وخت ښه کېدای شي چې په بدن کې د بدګڼو د تکثر او ودې مخه ونیسي.